د ملګرو ملتونو اویایمه کلیزه ملګري ملتونه له افغانستان سره ځانګړي اړیکې پالي او له هغو افغانانو سره یو ځای لمانځي چې پیاوړی افغانستان جوړوي. زه رحیمه احمدی یم د عامې روغتیا و فارماسسته. همداراز د مزار شریف په یوې ناحیې کې د پولیو په څانګه کې د کاردیناتورې په توګه دنده لرم. تل مې غوښتي دي چې له افغانستان څخه پولیو محو شي، د دې لپاره چې پولیو یوه ډېره خطرناکه او وژونکې ناروغي او ویروس دی. پولیو د ماشوم فلج کوونکې ناروغي ده. زه غواړم او هیله لرم چې ټولې کورنۍ له هغو رضاکارانو سره چې د دوی کور شاته راځي مرسته وکړي او خپل ماشومان پټ نه کړي او 2 څاڅکي واکسین هغوی ته ورسوي. افغانستان د نړۍ له هغو 2 هیوادونو ځینې یو دی چې د پولیو ویروس پکې شته. ټولو نړیوالو د پولیو په 2 څاڅکو سره په خپلو هیوادونو کې دغه ویروس محو کړ. هیله یم موږ هم وکولی شو د پولیو د واکسین دا 2 څاڅکي د 5 کالو نه ښکته ماشومانو ته ورکړو او دا ناروغي ختمه کړو. په دې لاره کې د خپلو هیوادوالو د مرستې غوښتونکي یم. کله چې زموږ رضاکاران د هغوی کورو شاته ورځي هلته د واکسین 2 څاڅکي ورکوي، خو ډېری کورنۍ له همکارۍ نه پرته هغوی ته ځواب ورکوي چې ولې موږ ته خوراکي توکي نه راوړئ، کالي نه راوړئ. زما په اند له کالیو او خوراکي توکو نه مهمه د یوې ناروغي محو کول دي. او له خلکو نه زموږ غوښتنه دا ده چې رضاکارو او د کتلوي معافیت د WHO د آمریت له ټیم سره همکاري وکړي. WHO د پولیو ناروغي په برخه کې همکاري کوي. هره میاشت هر کال 4 ځلې موږ د کورونو شاته ځو، زموږ رضاکاران ترېننګونه ویني او WHO له هغو سره مرسته کوي. زموږ له رضاکارانو سره ستاسو مرستې باید نورې هم ډېرې شي او په پای کې زما وروستۍ هیله همدا ده چې دغه افغانستان کې پولیو ورکه شي. زه د ملل متحد سازمان ته دغه د اویایمې کلیزې مبارکي وایم.